السلام علیکم دوستانو د مستر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو د نن ورځو درس دی لیټ، یعنی اجازه راکړئ یا اجازه راکړه. لیټ دوستانو دا توری د لیټ توری is used for getting and giving permission or leave something to happen. دوستانو دا د لیټ توری یعنی اجازه راکړئ دا توری ترلاسه کولو او اجازه ورکولو لپاره کارول کیږي او یا یو څه پیښیږي. دوستانو دا توری د دې درې شیانو لپاره استعمالیږي: یو څه ترلاسه کولو، یا اجازه ورکولو، او یا یو څه پیښیدلو لپاره استعمالیږي. نو دوستانو مثالونه یا اگزامپل یې ګورو چې هغه څنګه د اجازې لپاره استعمالیږي. Let her get married. اجازه ورکړه چې واده وکړي. Let her get married. اجازه ورکړه چې واده وکړي. Let me speak English. Let me speak English. اجازه راکړه چې په انګریزي خبرې وکړم، یا اجازه راکړه چې په انګلیسي خبرې وکړم. Let me speak English. اجازه راکړه چې په انګریزي خبرې وکړم. دوستانو دا که مونږ چیرې منفي یا نګیټیو اړوو نو مونږ به وایو Don't let me speak English. اجازه مه راکوه چې په انګریزي خبرې وکړم. Don't let me speak English. اجازه مه راکوه چې په انګریزي خبرې وکړم. Let me come in. Let me come in. اجازه راکړه چې دننه درشم. Let me come in. اجازه راکړه چې دننه درشم. Let us die. راځئ چې مړه شو. Let us die. راځئ چې مړه شو. دوستانو دلته په دې ځای کې دا لیټ توری موږ د یو څه پیښېدو لپاره کاروو یا د یو څه پیښېدو لپاره استعمالوو. نو let us die راځئ چې مړه شو. په دې ځای کې دوستانو یو څه پیښېدو والا دی، نو موږ لیټ د یو څه پیښېدو لپاره هم استعمالوو، لکه let us die راځئ چې مړه شو. Let me write a letter. اجازه راکړه یو لیک ولیکم. Let me write a letter. اجازه راکړه یو لیک ولیکم. Let me teach a lesson. Let me teach a lesson. اجازه راکړه چې درس درکړم. Let me teach a lesson. اجازه راکړه چې درس درکړم. Let her go out. Let her go out. پرېږده چې بهر لاړه شي. Let her go out. پرېږده چې بهر لاړه شي. Let him do his work. Let him do his work. اجازه ورکړه چې خپل کار وکړي. Let him do his work. اجازه ورکړه چې خپل کار وکړي. Let me go now. اجازه راکړئ چې اوس لاړ شم. Let me go now. اجازه راکړئ چې اوس لاړ شم. دوستانو دا و د نن ورځو درس. الله دې وکړي ستاسو ته خوښ وړ وګرځېږي. چینل د سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ.